د ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، د همستر کمبد پروژه ورو ورو مخ په ختمېدو ده او څه ته چې مونږ انتظار درلوست هغه شیبه راورسېده. کومه شیبه؟ هغه دا شیبه ده چې د همستر کمبد له لوري په دې برخه کې ګورئ د ایردراپ په برخه کې د بایننس ویدرا آپشن اضافه شو. ګورئ ملګرو، دلته د بایننس ویدرا آپشن اضافه شوی دی. تاسې به دلته راسئ، دلته به راسئ، په دې برخه کې به کلک ورته واخلئ. له هغه وروسته هم چې کلک ورته واخیسته، له لاندې دغه برخه کې ګورئ، بیا به ورته ووایي چې یس آی هاو اټ، یعنې زه اکاونټ لرم. دا برخه چې راخلاصه شوه، له هغه وروسته به تاسې خپل بایننس اکاونټ ته راسئ. د خپل د بایننس اکاونټ بایننس کې به دې برخې ته راسئ. کومې برخې ته؟ د والټ برخې ته. د والټ په برخه مو چې کلک واخیست، له هغه وروسته به د سپاټ برخې ته راسئ. کومې برخې ته؟ ګورئ سپاټ برخې ته، دقې برخې ته، دې برخې ته به راسئ. ډیپازټ باندې به کلک واخلئ. وروسته له دې چې ډیپازټ باندې مو کلک واخیسته، دلته پورته به ورته ولیکئ څه؟ همستر. همستر. ګورئ ما چې همستر ورته ولیکه، ما ته مستقیم دغه راغی، ځکه یو وار بل هم ما دا راخلاص کړی و. کیدای شي تاسو ته لږ ذره ځنډ وکړي، خو څو دغه همستر او لاندې لیکلی همستر کمبد او هغه کوچنی عکس چې د همستر ده هغه نه وي ښکاره شوی، نو د بل چې کوډ به تاسې نه راخلئ که نه خدای مه کړه د تاسې کوینونه به ویدرا نه شي. له هغه وروسته به په همستر باندې کلک واخلئ، بیا به دلته ورته چې انتخاب کړئ؟ ټون کوین. ټون کوین چې انتخاب کړه، دغه آپشن به تاسو ته راسي، تاسو به ورته اوکې ووایئ. دلته دوه موضوعات ډېر مهمه دي ملګرو. اول خو دا مهمه ده چې تاسې همستر کې د ډیپازټ ادرس به له دې ځای نه کاپي کړئ. ګورئ له دغه برخې نه کاپي کېږي. کاپي به ورته وایي، دا چې کاپي راواخیسته، والټ ادرس کاپیت راباسئ. دلته دې برخې کې به ورته چې ووایي پیسټ. ګورئ دا آخر نمبر ان جی بي ده که نه، دلته به داسې راسئ، د خپل دا به هم وګورئ ان جی بي. کله هم چې دا وکړو، له هغه وروسته به دا دوهم میمې دا مو هیر نه شي ملګرو. که هغه پورتنی هلته ورم کوئ، که دا کوزینی نمبر درنه هیر شو، بیا به هم تاسو ته ویدرا نه کېږي، نو دا نمبر به هم اخلئ. کاپي به ورته وایئ. کاپي وروسته به دلته راځئ د میمې برخې ته، دا به هم دلته څه کوئ؟ پیسټ کوئ. آخر د دې نمبر به هم ګورئ 342، دلته به راځئ 342. ګورئ ملګرو، دا د هر چا توپیر لري. داسې نه ده چې ټول به د په همدغه شکل چې د ما د والټ ادرس ته د تاسې به مې داسې نه ده، توپیر لري. له هغه وروسته به ورته چې وایي سیف اند چوز. ملګرو دغه طریقه وه د بایننس او د همستر د وصلولو. خپل اکاونټونه ورسره وصل کړئ.